دلته درې بېلابېل شکلونه لرو، یو ستوری، بل مربع او بل مثلث شکل. او د ټولو لپاره بېلابېلې شمیرې لرو. 5 دانې ستوري، 3 مربع او 6 مثلثونه لرو. ټول دلته نسو لیدلی. دا یوازې موږ ته د دې شکلونو شمیرې ښیي. ښه، نو موږ 5 ستوري، 3 مربع او 6 مثلثونه لرو. نو په ټوله کې به څو شکله ولرو؟ تاسې ښایي وایي چې سره جمع به یې کړو، ځکه چې موږ غواړو چې مجموعه یې پیدا کړو. که چیرې تاسې کوم داسې څه ویلي وي نو تاسې رښتیا وایاست. راځئ چې دا عددونه سره جمع کړو. غواړو چې 5 جمع 3 او جمع 6 سره یو ځای کړو. نو دا ټول څو کېږي؟ ډېر ښه. 5 جمع 3 څو کېږي؟ یعنې 5 مثلثونه جمع 3 مربع. ښه، 5 جمع 3 8 کېږي، نو دا هم 8 کېږي. او اوس باید 6 هم ور زیات کړو. غواړو 6 هم ور زیات کړو. اوس 8 جمع 6 څو کېږي؟ تاسې په دې شاید پوه او یا پوه نه یاست. که مو ونه سو کولی سئ هر شی چې مو خوښ وي وشمارئ. مګر دا به ډېره ښه وي چې له پورته ځایه څخه پوه سئ. که تر اوسه پورې هم نه وي پوه، نو دا په ذهن کې واچوئ چې 8 جمع 6 14 کېږي. 8 جمع 6 له 14 سره مساوي دی. نو 5 جمع 3 جمع 6 هم له 14 سره مساوي ده. یو پوښتنه چې ښایي تاسې هم په ذهن کې ولرئ، هغه دا چې آیا دا نظم هم پکې رول لري؟ ډېر ښه. راځئ په دې بله طریقه یې هم وازمویو. په همدې مثال باندې به یې کوښښ وکړو. یعنې په 5 جمع 3 او جمع 6 باندې. د دې پر ځای چې لومړی 5 له 6 سره یو ځای کړو، راځئ چې لومړی 3 له 6 سره یو ځای کړو. نو 3 جمع 6 څو کېږي؟ ډېر ښه، دا نه کېږي. نو اوس دلته 9 جمع 5 لرو. 5 جمع 9 تاسې پوهیږئ چې بیا هم 14 کېږي. که چیرې تاسې پې پوه سوي یاست، یو بل ښه شی هم سته چې په ذهن کې یې وساتئ او پوه سئ چې 9 جمع 5 14 کېږي. که مو نه وي او په ما هم باور نه کوئ، نو 5 دانې د تیږو ټوټې راواخلئ او بیا نه نورې وګورئ چې کله یې سره یو ځای کړو نو 14 کېږي. مګر دا ډېره ښه ده چې په ذهن کې یې وساتئ. او همدارنګه په دې بله لاره یې هم کولی سو چې اول 5 او 6 سره یو ځای کړو. نو 11 لاسته راځي او جمع 3 نور 14 کېږي. دا یې هم د 14 شکلونو د لاسته راوړلو بله لاره.